د بني اسرائیلو په منځ کې یو سړی و. هغه دومره شتمن و چې د هغه د خزانو کنجي به ډېر او قوي سړیو ته درندې وې، خو دا شتمني د هغې د تباهۍ سبب شوه. هغه فکر کوو چې دا شتمني د هغې د پوهې او ځیرکتیا له امله ده، خو هغه هېر کړي وو چې ټول هر څه د الله جل جلاله له طرفه دي. وګورئ دا ټول زما دي، زما علم، زما تدبیر، زما ځیرکتیا، زه هر څه کولی شم. قارون د حضرت موسی علیه السلام د قوم یو شتمن سړی و. الله هغه ته دومره مال او شتمني ورکړې وه چې د هغې د خزانو کنجي به ډېرو کسانو ته درندې وې، خو قارون شکر ونه کړ. هغه فکر کوو چې دا ټول د هغه د ځانګړي علم او هوښیارۍ له امله دي. سبحان الله، داسې شتمني ما تر ننه نه ده لیدلې. خو دومره شتمني ده چې هر څه یې بې شمېره دي. قارونه ته په خپله خوشحاله نه یې، ټول خلک ستا شتمني ګوري، ته د دې قوم تر ټولو مشهور سړی. هو زه پوهېدم چې دا ورځ به راځي. ما خپله شتمني د خپل علم سره جوړه کړه. که زه نه وای نو دا خزانه به نه وای. د قارون د قوم ځینې نیک او پوهان وو. دوی اندېښمن وو چې قارون به د خپلې شتمنۍ په ویاړ کې ورک شي. یو ځوان عالم د قارون کور ته لاړ او هغې ته یې نصیحت وکړ. قارونه، په دې شتمنۍ مه ویاړه، دا ټول د الله له فضل او رحمته دي. شکر وکړه او په نیکو کارونو کې یې مصرف کړه. ته څوک یې چې ما ته نصیحت کوي؟ زه پوهېږم چې څه وکړم. دا شتمني زما د علم له امله ده. نه قارونه، دا د الله فضل دی. شکر وکړه او په نیکو کارونو کې یې مصرف کړه. بس زما د شتمنۍ په اړه فکر مه کوه. زه دې نصیحت ته اړتیا نه لرم. یو بوډا سړی چې د قارون ملګری و، هغه له ډېرې مینې څخه ورته نصیحت کولو ته راغی. هغه غوښتل چې قارون د آخرت فکر وکړي. زویه قارونه، زه ستا د پلار ملګری وم. ته په دې شتمنۍ مه ویاړه. الله هغه چاته چې وغواړي شتمني ورکوي او هغه چاته چې وغواړي بېوزلي ورکوي. خپل رب په یاد ولره. ته زوړ شوی وي، ستا زمانه تېره شوې. نوی نسل پوهېږي چې څنګه شتمني جوړه کړي. زما پلار بېوزله و، ما خپله شتمني په خپله جوړه کړه. خدایا دا سړی په خپل ویاړ کې ډوب دی، هغې ته لاره وښه. قارون دومره شتمن شو چې خلک یې په دوه ډلو وویشل. ځینو به ویل کاشکې موږ هم د قارون په شان شتمن وی، ځینو به ویل دا شتمني د هغې د تباهۍ سبب کیږي. کاشکې الله ماته هم داسې شتمني راکړی وی لکه قارون ته یې چې ورکړې ده. موږ د قارون شتمني نه غواړو، موږ د یو الله رضا غواړو. قارون دومره مغروره شو چې هغه به ویل دا شتمني زما د علم له امله ده. که الله غوښتلی وی نو بل چاته به یې ورکړی وی، خو هغه هېر کړي وو چې الله هغه چاته چې وغواړي شتمني ورکوي او هغه چاته چې وغواړي بېوزلي ورکوي. وګوره زه څنګه شتمن شوم. که زه هوښیار نه وای نو دا شتمني به مې نه درلوده. زما شتمني زما د علم له وجې ده. قارونه ته زموږ تر ټولو هوښیار سړی یې، ستا شتمني ورځ تر بلې زیاتېږي. هو زه ځان ته کافي یم، زه بل چا ته اړتیا نه لرم. یوه ورځ یو بېوزله سړی د قارون کور ته راغی. هغه له قارون څخه مرسته وغوښته، خو قارون هغه وګرځاو او ورته یې وویل چې ته د مرستې مستحق نه یې. قارونه زه بېوزله یم، زما کورنۍ وږې ده، له الله څخه ویره وکړه او ما سره مرسته وکړه. ته د دې شتمنۍ مستحق نه یې. که تا کار کړی وای نو شتمن شوی به وای. ورک شه له دې ځای څخه. خدایه ته رحیم یې، هغې ته بښنه وکړه، زه د هغې لپاره دعا کوم. بېوزله سړی قارون ته بده دعا نه کوله. هغه ورته د بښنې دعا وکړه، خو قارون لا هم په خپل ویاړ کې و. قارون نه یوازې دا چې مرسته نه کوله، بلکې هغه به د بېوزلو سره ظلم هم کوو او د خپلې شتمنۍ له امله متکبر شوی و. قارونه زما کور ته اور واچول شو، زه چیرته لاړه شم؟ له الله څخه ویره وکړه. تاسو ټول زما شتمني غواړئ، ما ته دروغ وایئ. زه ستاسو شکایت نه اورم. ورک شئ له دې ځایه. خدایه ته د مظلومانو څښتن یې، موږ سره مرسته وکړه.
د قارون د قوم څو نیک سړي د هغه کور ته راغلل. دوی ورته وویل قارونه له الله څخه ویره وکړه، د دې شتمنۍ په ویاړ کې مه ډوبېږه. الله هغه کسان خوښوي چې شکر کوي او له نورو سره مرسته کوي. قارونه ته ډېر لرې تللی یې، توبه وکړه مخکې له دې چې ناوخته شي الله ته راوګرځه. بس زه ستاسو نصیحت نه منم، زه پوهېږم چې څه کوم. که الله غوښتلی وای نو زه به یې بېوزله کړی وای، خو ما ته یې شتمني راکړه، نو زه د هغې له رحمت څخه برخمن یم. خدایه دې سړي خپله لاره هیره کړې ده، په ما کومه ذمهواري نشته. موږ نصیحت وکړ هغې ونه منه. کله چې قارون د ټولو نصیحتونو څخه سرغړونه وکړه او په خپل ویاړ کې ډوب شو، نو الله تعالی ورته عذاب راولېږه. ځمکه قارون او د هغې کور په خپله خوله کې ډوب کړل. قارون په ویره او غرقېدو کې و او خلک حیران پاتې شول. ای خلکو له ما سره مرسته وکړئ، ما له دې عذاب څخه وژغورئ. نه ای خلکو قارون د ځمکې لاندې شو. سبحان الله، دا د هغې د ویاړ سزا ده. هغه په خپل ځان ډېر مغروره و. کله چې قارون د ځمکې لاندې شو، هغه خلک چې یوه ورځ یې د هغه شتمني خوښوله، اوس یې ویل سبحان الله، دا د هغه سزا ده چې الله یې هغه چاته ورکوي چې شکر نه کوي او په خپل ویاړ کې ډوب وي. ما فکر کوه چې قارون به همیشه شتمن وي، خو نن یې ټول شتمني د هغه سره ځمکې ته ولاړه. دا هغه سزا ده چې الله یې مغرورانو ته ورکوي. الله هغه چا سره مینه کوي چې عاجز وي او شکر وکړي. کاشکې ما د قارون شتمني نه خوښولې، دا شتمني د هغه د تباهي سبب وشو. دا کیسه مونږ ته دا درس راکوي شتمني د ازموینې لپاره ده، نه د ویاړ لپاره. چاته چې الله شتمني ورکړي هغه باید شکر وکړي او په نیکو کارونو کې مصرف کړي. الله هغه کسان خوښوي چې عاجز وي، نه هغه چې مغرور وي. د قارون شتمني د هغې سره ځمکې ته ولاړه، خو د هغې دا عملونه به د هغې سره آخرت ته لاړ شي. شتمني د فخر لپاره نه ده، د الله د رضا لپاره ده. دا کیسه د هغو ټولو کسانو لپاره ده چې شتمن دي او شکر نه کوي. شتمني د ازموینې لپاره ده. چاته چې الله شتمني ورکړي هغه باید په نیکو کارونو کې یې مصرف کړي. الله هغه کسان خوښوي چې عاجز وي، نه هغه چې مغرور وي.